سلام ګرانو دوستانو ملګرو، راځئ چې موږ او تاسې نن فریزر وربونه د رن سره استعمال کړو. run and to enter by running، یعنی run into په دې معنا چې یو څوک په منډه کې یو شي ته داخل شي. صحیح ده، په منډه کې داخلېدل. he run into the building، وایي هغه په منډه کې ودانۍ ته داخل شو. run across، په منډه تېرېدل. and across by running، په منډه تېرېدل. the police run across the bridge، وایي پولیس د پله څخه په منډه تېر شو. to catch the criminal، تر څو غل ونیسي. run down to lose power slowly، په کرار ډول سره خپل قوت د لاسه ورکول، کمزوري کېدل. for example if you don't switch off the car lights، وایي که چیرې تاسې د موټر څراغونه بند نه کئ you will run the battery down، ستاسې بیټري به کمزوري شي. run after chase، د یو چا پسې وروسته منډه وهل د run after ویل کېږي. the dog will get hurt، وایي سپی به خوږ شي. if he continue to run after the car، که چیرې هغه موټر پسې منډه وهلو ته دوام ورکړي. او بل دی run against معنا د یو چا خلاف کېدل، د یو چا پر خلاف مشکلات جوړول. یعنی look is really running against you tonight، وایي لوک به واقعا نن شپه ستاسو پر خلاف شي یا ستاسو پر خلاف به مشکلات جوړ کړي. run away، تښتېدل. live secretly with another person، د یو بل شخص سره په رازي ډول تښتېدل. she ran away with my best friend، وایي دې زما د بهترین ملګري سره وتښتېده. run along، live یا هم تلل پرېښودل. to make someone else way somewhere else. for example well I must be running along now، زه باید اوس کور ته منډه کړم یا کور ته لاړ شم، یا because I will be late for supper، وایي زه به د ماخوستن مړۍ لپاره ناوخته شم، زه باید په منډه لاړ شم تر څو ما باندې د ماخوستن مړۍ لپاره ناوخت نشي. نو دغه و د نن ورځې فریزر وربونه چې ما تاسې ته وویل. تاسې هڅه وکړئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ او نوي شیان زده کړئ چې موږ یې هره ورځ خپل یوټیوب چینل ته پورته کوو. نو چې هر چېرته یاستئ ښاد و آباد اوسئ. د الله په امان.